د وزارتونو په کچه ملت ته د حساب ورکولو په ترڅ کې د مالیې وزارت رهبرۍ او مسؤلینو له ولس سره د خپلو کړنو یو کلان راپور شریک کړ. په همدې موخه د حکومت د رسنیو مرکز کې په جوړ شوي رسنیز کنفرانس کې د مالیې وزیر الحاج ملا هدایت الله بدری، د ګمرکونو لوی رئیس مفتي عبدالمتین سعید، د عوایدو لوی رئیس معراج محمد معراج، د خزاینو لوی رئیس نصرت الله محمود او یو شمېر مسؤلینو او رسنیو ګډون کړی و. په پیل کې د مالیې وزیر الحاج ملا هدایت الله بدری خبرې وکړې او ویل چې د اسلامي امارت له حاکمیت سره سم د مالیې وزارت په لومړیو ورځو کې خپل ټول سیستمونه فعال کړل. د هیواد ټول عواید مرکزي شول. د فساد سره رښتینې مبارزه، اداري اصلاحات رامنځته کولو او اقتصادي ځان بسیا کېدو ته لومړیتوب ورکول شو چې ورسره د وزارت اړوند په ټولو برخو کې مثبت بدلونونه رامنځته شول او په ملي کچه یې ښې لاسته راوړنې ولرلې. موږ وکولای سوای چې د نړیوالو بنسټونو او مرستو پرته له خپلو کورنیو عوایدو په لږ امکاناتو سره په لومړني سر کې د 1400 کال وروستي 3 میاشتو بودیجه چې 50 میلیارده افغاني او بیا د 1401 کال لپاره یو کلنه بودیجه چې 211 میلیارده افغاني کېږي ترتیب کړل. الحاج ملا هدایت الله بدری د هیواد په ګمرکونو کې د رامنځته شویو اسانتیاوو روڼتیاو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو په تړاو خبرې وکړې او ویل په تیر یو کال کې مو د هیواد له ټولو ګمرکونو څخه له 80 میلیارده افغاني زیات عواید راټول کړي چې د تیر په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. د یادونې وړ ده چې د مالیې وزارت د ګمرکونو د پرمختګ او ښې کاري بهیر په برخه کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې او کارونه په ډیرو معتبرو نړیوالو رسنیو کې هم انعکاس وموندي. د مالیې وزارت د عوایدو لوی رئیس معراج محمد معراج د عوایدو لوی ریاست د مالیې وزارت یو له کلیدي ریاستونو څخه یاد کړ. نوموړي وویل چې یاد ریاست د تیر کال د سنبلې له لومړۍ نیټې څخه بیا د 1401 هجري لمریز کال تر سنبلې پورې 150 میلیارده افغانۍ عواید راټول کړي دي. همداراز په تیرو 5 میاشتو کې 4.01 میلیارده افغانۍ عواید راټول شوي دي چې د تیر په پرتله د پام وړ زیاتوالی څرګندوي. ښاغلي معراج زیاته کړه چې د عوایدو لوی ریاست مالیه ورکوونکو ته د لا ډیرو اسانتیاو په موخه په قوانینو او طرزالعملونو کار کوي چې ډیر ژر به وروستي شي. ملت نه دغه یو خواست دی چې زموږ ملت د مالیاتو د فرار ټولې لارې زموږ سره په ګډه ونیسي او ان شاء الله تعالی موږ هم تاسو ته دغه تعهد درکوو چې موږ به ان شاء الله ادارات داسې جوړو چې هغه ته د فساد خلک وایي چې فساد صفر کېدی نه شي خو دغه صفر کېدلی شي. فقط دغه ارادې ته او تصمیم ته ارادې ته ضرورت لري او تعهد ته ضرورت لري او عزم ته ضرورت لري. الحمدلله زموږ ادارات ټول دغه عزم کړی ده، دغه اراده کړې ده چې دلته به فساد موږ صفر ته راولو او موږ به دنیا ته ثابتوو چې افغانستان د فساد نه یو خالی ملک دی. د ګمرکونو لوی رئیس مفتي عبدالمتین سعید د یاد ریاست د تیر یو کال لاسته راوړنې څرګندې کړې او ویل چې یاد ریاست د سوداګریزو اموالو د قیمت ښودنې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي او مختلف کوډونه یې له منځه وړي دي. د ترانزیت موده له 15 ورځو څخه 8 ورځو ته غځول شوې ده. د ګمرکي طی مراحلو د اسانتیا په موخه ځینې ګمرکونه سرحداتو ته انتقال شوي. په ګمرکونو کې د تازه میوه او سبزیجاتو صادرولو ته لومړیتوب ورکول کیږي. ښاغلي سعید وویل چې د ګرځنده مراقبت ټیم په ملتیا یې د هیواد ټولې قاچاقي لارې تړلې دي. فاسد اشخاص نیول شوي او اړوند ارګانونو ته سپارل شوي دي. مفتي عبدالمتین سعید د تیر په پرتله د ګمرکي عوایدو، وارداتو، صادراتو او ترانزیت په کچه کې د زیاتوالي په تړاو هم معلومات ورکړل او زیاته یې کړه. نو موږ په ډاډه سره ویلی سو ټول ولس ته ویلی سو چې انشاءالله موږ به پر خپلو عوایدو باندې برقرار یو او خپل عوایدو به زموږ بساینه وکړي او خپل عواید به زموږ دپاره داسې وي چې هغه به موږ مستقل کړي، موږ به د هیڅ چا کومک ته انشاءالله محتاج نسو. د خزاینو لوی رئیس نصرت الله محمود وویل چې د ملي بودیجې د تمویل او د دولتي لګښتونو د پوره کولو په موخه یې غیر ضروري لګښتونه راکم کړي او لګښتونه یې په ګټورو ځایونو کې ترسره کړي دي. بودیجوي واحدونو کې د لوکسو او تجملي اجناسو د خریداري نه تر ډیره حده مخنیوی سوی. د معاشاتو نوی نورم د امتیازي معاش فاحش تفاوت چې کوم هغه له منځه تللی. غیر ضروري بالمقطع او سوپر سکیل
کارکوونکو شمیر یو څه راکم شوی. ښاغلي محمود وویل چې د نظام ټول پورونه یې ادا کړي دي، تر دې چې د تیر نظام پاتې بهرني پورونه یې هم ادا کړي دي چې له ځینو بهرنیو موسسو او بانکونو څخه اخیستل شوي وو. نصرت الله محمود همداراز وویل چې د بهرنیو ډونرانو او تمویل کوونکو بشري مرستې یې انکشافي پروژو او اړینو بشري مرستو ته راګرځولي چې ښه بیلګه یې اوس مهال د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق څخه د 900 میلیونه ډالرو ترلاسه کول دي. نوموړي زیاته کړه د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق یا ARTF نه تقریبا 900 میلیونه ډالر د صحت، زراعت، معارف، کلو بیا رغونې لپاره منظور شو چې په راتلونکي 2 کالو کې به انشاءالله په یادو برخو کې ولګولی شي. د یادونې وړ ده چې د کنفرانس په وروستۍ برخه کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه هم ورکړل شول.